السلام علیکم. رومي القحطاني یو ماډله یا په ساده پښتو کې کله تزوی منو یو ډمه د ځان نه غیر چاپیره د سعودي عرب جنډه د جسم نه تاو کړی د هغه جنډه چې په کومه باندې کلمه طیبه لا اله الا الله محمد رسول الله لیکل شوی دا بالکل صراحتا ګستاخی ده. دا د سعودي عرب په تاریخ کې په لومړي ځل باندې کېږي چې د مس یونیورس په مقابله کې حصہ لري. مس یونیورس مقابله دا چې دغه ځای نه به جنۍ لاړ شي په ټوله دنیا کې په سټیج باندې به خلکو ته خپل ځان او د خپل جسم نمایش کوي چې زه څومره ښایسته یم او د دغه جسم نه بیا دغه جنډه چې په کومه باندې پاکه کلمه لیکل شوې ده دا بتاوي. دا بالکل صراحتا ګستاخي ده. اوس په دې باندې زمونږ د دې ځای خلک خو ډېر زیات قار شي، پوسټونه وکړي، بار روزي، خو تا ته پته شته د دې نه غټه ګناه زمونږ په معاشره کې کېږي چې دی بل ته ګوته نیسي خپل ځان ته بیا خیال نه وي. څنګه ګوره دا ګناه ده. په دې باندې غوسه کېدل، قارېدل، راوتل دا لازمي دي. که په دې باندې ته بالکل ځان غلی کړې خو بیا خو دا اړوله د غیرت او د ایمان تقاضا نه شوه چې ستا د مخې داسې ګستاخي کېږي ته بالکل غلی پاتې شي. خو د دې نه غټه ګناه شته دی او په هغې غلی پاتې بیا خو بیخي دا د ایمان او د غیرت تقاضا نه ده چې په هغې غلی پاتې شي. او هغه څنګه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام یو حدیث دی په سنن ابن ماجه کې 3932 نمبر. ګوره ښه په دې حدیث کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام څنګه د سوشل ساینسز دا سمري راټوله کړې ده. سمندر چې موږ وایو په کوزه کې بندولي دغه شانته کې په یو جمله کې د سوشل ساینسز یو سټرکچر درکړی چې معاشره جوړیږي. څنګه په حدیث کې څه وایي پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي چې د کعبې شریفې حرمت ډېر زیات دی، خو د دې کعبې شریفې د حرمت نه سوا حرمت هغه د یو مؤمن مسلمان د ژوند د هغه د مال او د هغه د عزت دی. مطلب د کعبې د احترام نه به سوا احترام د یو مؤمن مسلمان د ژوند د هغه د مال او د هغه د عزت کې. اوس ته په خپله سوچ وکړه دلته کې چې ګستاخي وشي، مثال کې طور پر پیغمبر علیه الصلاة والسلام کعبه شریفه یاده کړې، د کعبې شریفې ګستاخي وشو یا لږ غونته کې ایکسټنډ کړه، د قرآن ګستاخي وشوله یا د جومات ګستاخي وشوله یا اني مقدس ځای او څیز ګستاخي وشوله. خلک څنګه آګ به ګولا شي، بار ته راوځي، احتجاجونه شروع کړي، توړ پوړ شروع کړي. ښه صحیح ده، ټیک ده، دا خو د ایمان تقاضا د غیرت تقاضا ده. خو د دې نه غټه ګناه چې کله کېږي په هغې باندې خلک نه راوځي. د دوی د مخې قتلونه کېږي، ډاکې کېږي او بلکې په خپله پکې زیاتره خلک انوالو وي، په هغې باندې غوږ نشته. ستا په معاشره کې خلک ډاکیا چې د مؤمن مسلمان مال والی کېږي، د کچې ډاکوان نن سبا د دې د ټولو نه غټ مثال دی او داسې ورپسې زه په هر علاقه کې شته. په دې علاقو باندې نن سبا خبرې ګولې که پلان کې نه پیسې ووالې وویشتو او بیا یې مړم کړي، قتل پې وشي، د پیسو په سر باندې، د غلا په سر باندې، د غیرت په نوم باندې قتل کېږي، د ګستاخۍ په یو کس الزام ولګوه قتل یې کړه او د عزت سره سره باندې خو تا ته پته ده نو هېڅ نه د ژوند عزت شته، نه د مال عزت شته، نه د هغه د عزت نفس خیال ساتلی کېږي، رول اف لا د سره شته دی نه. نو ته په خپله سوچ وکړه چې هغې ګناه دپاره مونږ راپاسو او په خپله د هغې نه غټه ګناه په دې معاشره کې شته او په هغې باندې غږ نه کړو نو معاشره به څه جوړه شي. او د ګناهونو تعین موږ څه په خپله خو نه کوو، دا نعوذ بالله زموږ جوړ شوی دین خو نه دی. الله تعالی راته رالیږلی دی، پیغمبر علیه السلام پې پویه کړي یو چې کومه ګناه غټه ګناه ده، کومه ګناه وړه ګناه ده، په کومو غټو ګناهونو کې زیاته غټه ګناه، لږه کومه ګناه. نو په هغې کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام تا ته دا ویلي چې د کعبې د احترام نه سوا د مؤمن مسلمان د ژوند، د مال او د عزت احترام دی. خو هغه مونږ یو سیټ تشته دی او هغه بل پسې داسې راپاسو. نو د دې نه بالکل دا ظاهري کړي چې دا زمونږ خپل ایموشن سیټسفیکشن دپاره مونږ راپاسو، زمونږ جذبات مجروحه شو، مونږ صرف د هغې دپاره راپاسېدلي او د الله رضا دپاره نه یو راپاسېدلي. بیا دې ته سوچ کول غواړي، ځکه که د الله د رضا دپاره مونږ راوځو بیا په دې خبرو باندې موازو چتو. او د پیغمبر علیه السلام دا حدیث دا د سوشل ساینسز یوه مجموعه یورپ والے اپلای کړی دی. هلته کې د انسان د مال، د هغه د عزت، د هغه د ژوند څنګه خیال ساتلی کېږي. نو هغه ته وګوره د ټولې دنیا نه ستا د دې ملګرو نه خلک کوشش کوي چې لاړ شم هلته کې پرېوځم. او هغه سعودي عرب چې دا صراحتا ګستاخیانې کوي او ځان سیکولر کوي، هلته کې رول اف لا داسې ده، د انسان داسې خیال ساتلی کېږي چې تا ته به په خپله پته وي ته دلته کې جرم وکړه او ته هلته جرم وکړه. په دواړو کې د ځمکې او د اسمان فرق یې که نه وي. هغه تېرو ورځو کې یو واقعه عامه شوې وه که نه، هغه یو کس یو هلک چې بل هلک وجلی او بیا د هغې قبیلې خلک او مشران او مالداران او پیسو والا او هر قسمه اپروچ کوي، د هلک ته وایي چې دا کس معاف کړه پرېږده. او د سعودي حکومت وایي چې داسې کار دی، که ده معاف کړو خو صحیح ده، که ده معاف نه کړو سزا به وله ورکوو. په ټوله دنیا کې شیر شو، ټولې دنیا پې اواز اوچت کړو، هغوی وله بیا هم سزا ورکړله. قصاص یې وکړو چې ده قتل کړی، قتل په بدله کې قتل دی. ولې د انسان د ژوند خیال یې نه دی ساتلی. هلته داسې خیال ساتلی کېږي نو د هغې ځای معاشرې ته وګوره څنګه جوړه ده. نو هغوی د غټې ګناه نه ځان بچ کړی او د هغې نه لږه وړه ګناه نه، د هغې نه لږه کمه هم عظیمه ګناه ده، صراحتا ګستاخیان یې پکې کېږي. نو په هغې باندې خو مونږ اواز اوچتوو او د هغې نه غټو ګناه چې مونږ دلته کوو په هغې باندې بس خیر خیریت دی.
نو یو خو دا خبره ذهن نشین کول غواړي چې زموږ له د دې څیزونو احترام ډېر زیات پکار دی. اوس باقي پاتې شو دغه د ګستاخیانو څنګه چې د محمد بن سلمان د سعودي عرب سیکولر کوي، لکه جنکو ته وایي چې ته ډرایوینګ کوه، ډرایوینګ خو زه خیر دی اتلیټیک مقابلو ته وباسي او د اتلیټیک مقابلې او میس یونیورس مقابلې خو پرېږده او بیا ته چې دغه جنډه د داسې قسمه د ډمې نه ګیر چاپېره تاو کړي دا خو بالکل ګستاخي ده. ډانس کنسرټ وغیره هلته کې روانې دي. نو په دې باندې اواز اوچتول پکار دی. خو دلته کې زه تاته یو خبره وکړم که ته سوچ کې هلته کې علما شته، مولیان شته، شیوخ شته، بالکل شته، هغوی به ولې اواز نه اوچتوي؟ دا محمد بن سلمان داسې کوي څنګه؟ تا ته پته شته په دغه سعودي عرب کې د اوسه پورې یو ریلیجیس اسټابلیشمنټ چلېدو، د هغې نه سعودي عرب د حکومتونو دا کار نشو کولی. دا شاه فیصل او د هغې نه بعد دا نور او دا محمد بن سلمان دوی په قلاره په دې څیز باندې ځان ورکم کوو، یو کس رانیسه بل کس رانیسه چې د سټیټ خلاف اواز اوچت نه کړي. اوس پکې آخره کې داسې چل شوی دی چې یو سلفي عالم دی، د هغه نوم دی المدخلي. المدخلي دا هغه نوم دی، صحیح شو ده. اوس دا المدخلي نه دی، د ده دا وینا ده، د ده دا سوچ دی او د ده ډېر غټ فالوینګ هم دی. د ده 90 سال عمر دی دې ټایم کې او د ده بلاشه سټوډنټس فارغ شوي دي. د به د حدیثو درس ورکو په مدینه یونیورسټي کې آی تھنک سو، او بلاشه د هغه سټوډنټس چې کوم فارغ کړي دي هغه علما دي ټول سعودي عرب کې خواره شوي دي. مثال یې داسې واله چې څنګه په پاکستان کې د مولانا فضل الرحمن په لاس باندې په لکونو علما بیعت دي، داسې په لکونو علما د ده فالوورز دي په هغه ځای کې، د دومره انفلوئنس اثر پیدا کړی دی. نو تا ته پته شته محمد بن سلمان ته د ټولو نه غټ سپورټ چې هغه د سیکولریزم په دې سعودي عرب کې کوي د ده حاصل دی. او هغه څنګه خبرې دی وایي چې ګوره د حکومتي لیول کارونو کې ګوتې مه وهئ، په خپلو نظریاتو باندې کار وکړئ، هغه ټیک ټاک کوي او حکومت پرېږدوله، هغه دې کارونو ته پرېږدوه چې څنګه هغه حکومت سنبالوي. مطلب د عرب رژیم ته هغه یو قسم د وفاداري لویلټي شو کوي او د هغه اثر خو سیوالی، نو هغه علما هم همدا پرچار کوي. نو یو څو علما پاتې کېږي چا تنقید کوي، نو چې هغه یو څو پاتې کېږي نو د هغې اوچتول بیا ګران نه وي محمد بن سلمان ته، تر څو چې ټول په یو ځای باندې د اواز اوچت نه کړي. او د دې المدخلي خپل ریزن دی، د ده سم خپل ریزن دی. دی څه وایي خبره یې ګوره، د ده وینا دا ده، دی وایي چې صحیح ده اسلامي نظام زم غواړم چې اسلامي نظام راشي دلته کې قایم شي، خو ته ماته ووایه اسلامي نظام زه کوم یو راولم؟ که سني مې راوستو شیعه را سره لانجې شروع کوي، جنګ جګړې شروع کېږي، دلته کې به په ملک کې یو فساد برپا شوی، داسې امن چې پکې اوس څنګه دی دا شته امن به مغرق شوی. خو که شیعه اسلامک رژیم رالی بیا به سني پکې دغه شانته کې جنګ جګړې او د هغې نه به فساد جوړېږي، هغه شته امن به ختم شي. دغه شانتې په فرقې خو تقسیمي شوي دي، بس بیا پکې ګوره نو چې که د کمې یوې اسلامي حکومت مونږ قایم کړو هغه نورې به جنګ جګړې کوي. او هغه جنګ جګړو کې په دنیا کې مونږ ته ښکاري چې هغه نورې فرقې بیا د یورپ سره، د امریکا سره، د رشیا سره، د چاینا سره، د هغوی سره ودرېږي، د هغوی مدد الي او د خپل مسلمانان درونه پرې وایي دا امن داسې غرق او تباه شي. لہذا مونږ له دا پکار دي، دا زه د ده وینا وایم، د ده وینا وایم. دی وایي چې لہذا مونږ له دا پکار دي چې مونږ داسې کار وکړو، ګوره چې لومبی په دې نظریاتو باندې کار وکړو، خلک یو نظریې ته راټول کړو چې کوم اوریجنل اسلامک نظریه ده، او چې کله ټول یو موټی یو مسلمان شو که نه، یو مسلمان شو، د دوی طاقت به دومره سیوا شي چې په دې ځای کې به د دوی اسلامي نظام په خپله راشي چې د هغې نه بیا فساد نه جوړېږي او د هغه ځای نه موږ پاور پیدا کولی شو. دا د ده سره خپل ریزن دی. نو دی وایي لهذا هغې پورې لا ده ته سم ووایه دا محمد بن سلمان دی او کار څوک دی چې څنګه سیکولر تاټ ساتي په ملک کې چلی دی، خو چې تر څو موږ ته امن چې موږ خلک را یوځای کړو او د هغې نه یو موټی جوړ کړو، د هغې نه بعد پاور پیدا کړو. نو د هغې نتیجه دا راووته چې محمد بن سلمان کل عام لګیا دی، وروره ډانس کنسرټ یې کوه، میوزیشنز راغواړه، کلبونه جوړوه، میس یونیورسو کې ښځې بوزه ایسیاله، اتلیټکس کې ایسیاله، او په ښکاره باندې وایي چې زه به د سعودي عرب نه یورپ جوړوم. اوس په دې کې زمونږ زیات کسان دا سیکولر کسان هغوی اکثر دا وایي چې ګوره تاسو په سعودي عرب دومره تنقید کوئ، هغه خپل ملک آبادوي، دا 57 اسلامي ممالک خو نور هم دي، په هغې کې هم دا چلونه کېږي، په هغې ولې تنقید نه کوئ؟ نو مونږ وایو ګوره د سعودي عرب په جنډه باندې خو نمبر 1 کلمه لیکلې ده. اوس کو یو ښځه هغه د ځان نه دقه شانتې کې تاوي، نو ما سره سعودي عرب د جنډې نه د هغې کلمې طیبې غم دی چې هغه د دوی د پلار میراث نه دی، دا د ټولو مسلمانانو یوه کلمه ده. نو زړه خو خوږېږي د هغې سره. یو بله خبره دا چې په سعودي عرب د ټولو نه غټ تنقید ځکه کېږي چې دا هغه سعودي عرب دی چې د ده سره د ده د حکومت سره د مکې مدینې کنټرول دی، د مسجد الحرم، د کعبې شریف، د مسجد نبوي شریف، د روضې شریف کنټرول د ده سره دی. نو چې د داسې مقدس مقاماتو کنټرول اخلي او داسې الټه سیده کارونه کوي، نو خامخا به د ټولو نه غټ تنقید په ده باندې کېږي چې یا دا کنټرول بل کس له په لاس کې ورکړه بیا دا کارونه کوه، او یا که دا کنټرول خپل لاس کې ساتي دا کارونه مه کوه. نو لہذا دا د محمد بن سلمان یو 2030 ویژن دی چې په هغې باندې تاسو سره ما کلاس اخیستی یم او هغه وګورئ، تا ته به کلیر شي چې دی څنګه غواړي چې زه د سعودي عرب نه یو سیکولر سټیټ او د یورپ په شانتې سټیټ جوړ کړم او داسې ترقي ورله ورکړم، د تیلو نه خپل آمدن راوباسم، په ټوریزم باندې بیس کړم څنګه چې دوبۍ والا کړی دی، او په هغې کې د هغه سره
انډایرکټلی وته ویا او ډایرکټلی وای د المدخلي سپورټ سیوا ملاويږي. اوس تاسو په خیال باندې د المدخلي چې دا کم سوچ دی دا ټیک دی کنه دی؟ کو څوک کوئی دیم اغم د ثبوت سره او کو څوک کوئی نه دی اغم د ثبوت سره د خپل رائے اظهار په کمنټ سیکشن کې وکړي. جزاکم الله خیر.